د بلوچستان لیبریشن آرمی BLA په پاکستان کې د دې تازه بریدونو پړه منلې ده. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر مرکزونو، ریل ګاډو او پر لویو لارو د بریدونو د امنیتي ځواکونو په ګډون په لسګونو کسان ووژل چې زیاتره یې پنجابیان وو. په ځواب کې د پاکستان پوځ د دې ډلې پر وړاندې پوځي عملیات ترسره کړل. خو دا وسلوال څوک دي او څه غواړي؟ د بلوچستان شخړه 16 لسیزې پخوانۍ ده. بلوچستان سنی مسلمانه لږکۍ ډله ده چې د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته او د افغانستان په جنوب کې میشت دي. ځینې له دغو هیوادونو څخه د خپلواکۍ غوښتنه کوي، خو دا ډول هڅې د تهران او اسلام آباد دواړو لخوا په زوره ځپل شوي دي. په پاکستان کې د ډول هڅو ته د یو ملت د ویشلو په سترګه کتل کیږي. پاکستان د BLA ډله د یو ترهګري سازمان په توګه درجه بندي کړې ده. BLA is a terrorist organization. BLA یوه ترهګریزه ډله ده. موږ وخت پر وخت د تاوتریخجنو پیښو شاهدان یو. خو بلوچ بیلتون غوښتونکي دې ته په بله سترګه ګوري. دوی وایي چې فدرالي حکومتونو د دوی طبیعي زیرمې او غني خاوره استحصال کړې ده. په ایران او پاکستان کې بلوچستان د دغو هیوادونو تر ټولو بېوزله نژادي ډلې دي. Balochistan is very rich. They have the copper. They have the. بلوچستان ډیر غني دی ځکه دغه ایالت مس لري، معدني ډبرې او هر څه لري. او بلوچستان بیا د استدلال وړاندې کوي چې دوی په وسایلو غني دي، خو د دغو زیرمو ګټو ورته نه رسیږي. بل چاته یې ګټه رسیږي. معنا دا چې دوی ادعا کوي چې اسلام آباد یې له وسایلو ګټه پورته کوي. دغه ایالت په معدنونو غني دی، خو په عین وخت کې خلک ډیر زیات بېوزله دي. همدا هغه اصلي استدلال دی چې هغیان یې هلته پر خلکو خرڅوي. Argument which the insurgents sell to the people over there. د پاکستان حکومت د سیمې د پرمختګ لپاره له چین سره د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز او یا سیپیک په نوم پروګرام په ترڅ کې همکاري کوي چې د بیجینګ د یوې لارې او یوه کمربند د پروژې برخه ده. د دې پروګرام پروژې په ځانګړې توګه د BLA لخوا په نښه کیږي. دغه ډله بلوچستان ته د چین داخلېدو ته د نوي استعمار د پروژو په سترګه ګوري او پر چینایانو تر بریدونو وروسته یو شمېر اعلامیې خپرې کړي دي چې چین ته یې پکې خبرداری ورکړی دی چې له دې ایالت څخه ووځي. که څه هم چې اسلام آباد له څو لسیزو راهیسې په دغه ایالت کې پوځي عملیات ترسره کوي، شنونکي ویره څرګندوي چې د تازه خونړیو پیښو وروسته به تر دغو هم سخت عملیات ترسره شي. As a result of this recent attack, of course, د دې تازه بریدونو له کبله واضح ده چې امنیتي بنسټونه به خپل امنیتي تدابیر لا پسې کلک کړي. دا یې هم له علتونو او یا لاملونو څخه یو دی چې خلک له هغو وسلوالو سازمانونو سره یوځای کیږي چې د دولت پر ضد جګړه کوي. خو BLA یوازینۍ ډله نه ده چې د بلوچانو د حقونو او غږ پورته کولو لپاره مبارزه کوي. په بلوچستان کې نور یو شمېر مدني غورځنګونه هم په دې وروستیو کلونو کې پیاوړي شوي دي. دغه غورځنګونه د بلوچانو د مدني، سیاسي او ټولنیزو اقتصادي حقونو لپاره کمپاین کوي او په ایالت کې د لاریون په ترڅ کې شدید احتجاجونه تنظیم کړي دي. د بلوچستان د یووالي کمیټې چې مارنګ بلوچ مشري کوي یو احتجاج تنظیم کړی و چې خلکو پکې په پراخه کچه ګډون وکړ. د بلوچستان خلک په پراخه کچه ورسره یو ځای شول او له دوی سره خپله خواخوږي وښوله، حتی د پنجاب خلکو هم. او په رسنیو کې هم ښکاره شوه چې دوی د لا درکه شوو کسانو لپاره مظاهره کوي. زما په اند دې سیاغیان یو څه ورخطا کړل چې ګینې خلک به د دوی لوري ته ورشي. زما په اند دوی دا یعنې بریدونه ځان ته د پام راګرځولو لپاره وکړل چې موږ هم موجود یو. شنونکي وایي چې د وسلوالو بلوچانو بریدونه د پاکستان حکومت ته دا اسانه کولی شي چې سوله ییزې مظاهرې له منځه یوسي او دا چې حکومت به پر ټولو بیلتون غوښتونکو غورځنګونو د تشدد خوښوونکو او دولت ګواښونکو ډلو ټاپه ولګوي. this terrorism is also دا ترهګري هم د دیالوګ او په پارلمان کې د ریښتوني استازولۍ د نشتون له کبله رامنځته شوې ده. دولت باید له یوه اړخه د ترهګرو پر ضد عملیات په لاره واچوي چې زغمل کېدلی نه شي، او بل لوري ته باید له ناراضي خلکو سره خبرې اترې او د خلکو له حقیقي استازو سره دیالوګ وکړي. representatives of the people.